طائف د مکه مکرمه نه لګونی بار علاقه د یو لوی غر د پمینس کې او دا غر نه پورې غړ طائف ته او دا پاغه وخت کې یو لوی خارو لکه اوس یو لوی خار دی قران حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې ده لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم د مکه کافرو بوي چې په دې علاقه کې خود لوی کلی دی لوی خارونه دي یو مکه او د طائف دی او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شتا نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړي وا یا به د مکه سردار لور کړي وا نو قرآن شریف کې وته لوی قريه ویل شوی دا لوی کلی لوی خار او د مکه په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آبادو ځکه مکه مکرمه خو دشت بیابان او شګې کاڼي غرونه دي کرونده پکې نه کېږي فصل پکې نه زرغونېږي او طائف کې هغه زمانه کې خیمې وې باغونه پکې د انګورو باغونه پکې او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې بکېدلې او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل او اعلی قیمتي آب و هوا ښه مزېداره وه موسم به پکې یخم او مکه خو ګرمه ده هغه کې ګرمیم راځي په بعضې وختونو کې او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی موسم اوبه اعلی دي مکه مکرمه کې خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي اعلی اوبه دي پکې او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و مالدار به و نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډی جوړه کړې وه لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي د دې علاقې اوسېدونکي دي نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي په لاور کې په اسلام آباد کې پنډو کې دې ښارونو کې دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو ځان له ځمکې اخیستې وې نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و درې غټ غټ سردارانو د طائف نو نبی علیہ السلام طریقه بدل کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شومته زه ورته خیر ورکوم د اسلام ته راغواړم او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خدا خیالو چې که خدای دا مسلمانان کړل دا کلی نه سیغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو راځه موږ به مسلمانان شو لیکن هغې د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو اسلام یې رانوړو او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل نو تیو مونتې او پیغمبري دله درکړه دا یو پیغور غوندې وله ورکړه بل څوک نو بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې بل سردار ورته څه وایي وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو دا غټ سرداران پاتې شو موږ به ستا تابع کېږو بل ورته څه وایي وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې دا پیغورونه ولا ورکړه لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړي ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچي یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی که 1.5 من هم پکې چې بوجۍ بشلېږي کم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نشي که زیات تی واچول پیږي به تی فایده نه ورکوي لوښي به خلک ککړ کې دا یو مثال مې دله درکړ دقه رنګې پیغمبري دا پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی یو ډېر لوی شان دی پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی نو دا لوی نعمت لوی لوښي غواړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي هر سړی نشي برداشت کولی د نورو خلقو لوښي واړي نه ورکړې ده خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي الله ولا لوی کمالات ورکړي دي د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه الله يعلم حيث يجعل رسالته قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پېژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی
نو دی ملنډې شروع کړې ټوکې شروع کړې او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته یې ورپسې شی شابسې او چې دا دوه کسه مو د خپل کلي نه څومره زر وویستل نو دا به کمال وکړي نو هغې ورپسې شو چغې ورپسې شروع کړې نو خاورې به یې راغېښتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې نو کاڼي راغېښتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز گزارونه شروع کړل زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو وی سر مې ټول زخمي زخمي شو وینې ته بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله نو دا وینې ته لاندې روانې شوې وجود یې زخمي شو خولې ته بیګي ګرمي ده دومره تکلیف کې دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه مو زم کم خوا داسې یو لوی تکلیف په نبی علیہ السلام مبارک باندې راغی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي وی دا الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې تی ما ته ووایې وی او عائشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده الله رسول څنګه وه وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته یې ویې ته دروغجن پیغمبر نو زه لاړم طایف ته نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ نو هغې ونه منلم نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې الله ته درخواست کوي نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ اے خدایا زما طاقت ډېر کمزور دی زما طاقت ډېر کمزور دی او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کوم خدایا ای دې کوشش ته الله دا ډېر کمزورې کوشش دی الله اکبر حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزورې الله دا زما محنت ډېر کمزورې دی خدای زما طاقت ډېر زیات کمزورې دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی نو خدایا ګور عجیبه لفظ وایي خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ تا خپل دشمن نه زما په مقابله کې طاقت ورکړی او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم الله که ته زما نه راضي یې ګوره ښه الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده خپل طاقت ته وایي کمزوری دی خپل محنت ته کمزوري وي هغه عظیم محنت ته او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره زه هم ستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زما نه راضي یې ته زما نه خوشحاله نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته هېڅ کار مې نشته بیا څه وایي الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا الله ما بل چاته مسپاره خدای ما ځان ته نږدې کا او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله خدایا د دې تکلیفونو نه خلاصونکې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته الله ته په زارې د الله سوچت کو نو یو فرشته راغله جبریل علیه السلام راغی وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازت وغوښت ستا د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپه شوې فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایا کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼو الله یو فرشته ده دته ملک الجبال وایي غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده دا فرشته ما سره ده دا فرشته در باندې سلام وایي او سلام نه پس دې دته یو درخواست کوي نو حضور پاک ته تپوس وکړو وی څه وی ما الله نه اجازت غوښتې دی وی ځه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره نو زما لاس کې غرونه دي که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوسوچت کم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم په سرونو که داسې زه وې یا بل څوک وي موږ به څه بیا موږ به وایو چې پرون نه راتلې یو ګنټه مخکې دا کار کړی وي ښه به نه وه دوه نه چې لس پې کېده د پاسه چې تباه او برباد شي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې رالې وی نه داسې مه کوه او الله ته بیا زارې سره لاس اوچت که اللهم اهد قومي
انهم لا يعلمون خدای دا نه پوهیږي زه خو پوهیږم کنه خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهیږي او بیا څه وایي وی که دا په هدایت نشي فرشتې ته وایي وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلک پیدا کړي چې ما والا دین به قبول کړي هیڅ فکر نشته اللهم اهد قومي خدایا زما دې قوم ته هدایت وکړه انهم لا يعلمون نه پوهیږي نه پوهیږي سره د عقل نه پوهیږي دین ته توجه نه کوي سوچ نه کوي پیسې ته نه غواړم بادشاہي ته نه غواړم د دوی د فائدې خبره کوم ورته کانو بوټو ته سجدې کوي نه پوهیږي عقل نه کار نه لري کم پوهه کې خدای ورکړي ده کم عقل ورکړي دی نو هغه عقل نه کار نه اخلي ویرا روان یو یو باغ باندې رالو په مکه کې دوه غټ سرداران دي د یو سردار نوم دی او نبی علیہ السلام ولې طائف ته لاړ دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیہ السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو غټ ډاټ خو هغه او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو د پیغمبر علیہ السلام لوی ډاټ ګیره نه و نو دلته کې د پیغمبر علیہ السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترنه نو حضور پاک دا سوچو کې چې راشه طائف ته ولاړ شو تقریبا د شوال میاشت وا د رکوټ اختر میاشت چې وته وي او لسمه هجری و دا لسم نبوت د پیغمبر علیہ السلام کال نو چې واپس راتل نو د مکی دوه غټ کافران دي د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی دا یو باغ او باغ هغه باندې راتیر شو هغوی چې نبی علیہ السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت په انسان نه نرم شي او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی د مکې دی یو ډېر ښه انسان دی شریف انسان دی رښتونی دی نو ړی پې نرم شو و غټ دشمنان ړی نرم شو نو یو غلام یو عداس د هغه نوم و عداس هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی وی دی یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی او په ډېر تکلیف کې روان دی دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې نو عداسه داسې وکړه وشه یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار او لوښي کې واچوه دا وله یوس هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول لږ اوبې راواغېشتې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې یو سوري ته نبی علیہ السلام کېناست بیا خدای ته لاس اوچت کړ ای الله د بې کسو رب ته ګورې چې څوک بې څوکی هېڅ څوک یې منې خدای د هغې مل دی واقعي ګورې دا رښتیا خبره هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای له دی زه کله کله شکر دی خدایه چې ته یې چې انسان تنگ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه بې د فریاده خو بل ځای نشته ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي دا مو په ایمان دی رونو ګورئ ای د بې کسو ربه ای د بې څوکو ربه ای د مظلوم ربه د مظلومانو ربه خدایا زما مدد وکړه چې انګور یې ورته راوړلو څنګه یې کېښودل نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانا غېشته نو ړومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو عداس پوه شو د عیسایي و نه عداس عیسایي مریی و هغه وی دا دې څه ووی تا څه ټکي ووی هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووی یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي بسم الله وایي نو دا وایي دا دې څه ووایي چا نوم دې واخېسته ته څوک یې نبي علیہ السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې خلکو خو پېژنده نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه د عداس نه وایي ته څوک یې د کوم ځای یې وی زه د نینوا علاقې ما نینوا او دلته غلام یم نبی علیہ السلام ورته وی ښه د یونس علیہ السلام د کلي
کم خار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی تبلیغ دپاره دعوت دپاره د یونس علیه السلام د کلي هغه عداس بیا حیران شو وی ته یونس څه پېژنې تا ته څه پته ده حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور و هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت لپاره الله لېږلی او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت لپاره الله را لېږلی چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده نو عداس ورپاسېد او د نبي علیه السلام تندې مبارکې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فوراً وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا ته رښتونی پیغمبر دین دې رښتیا دی وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري هغه یو ورور بل ورور ته وایي لالا د لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه لالا یا کاکا وروره سړي باندې خواصرو شو مونږ لېږلی سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ چې عداس واپس راغی وی دا تندې دې ولې ښکل کو وی سر عتبه شیبه ای زما سردارانو زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی ما ته پته ولګېدله او مې زه ملګری شوم او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو لوی نعمت خدای درکړی دی لوی نعمت دې نعمت نه بل خوا مه ځئ دا قبول کړه دا نعمت هغې ورته وی عداسه زوړ دین دی خو ګورې مه کوه بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو ملګري دی وی نه موږ ځو خامخا ځو ټول سرداران ځي موږ به پاتې کېږو تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو نه خپې ونیوې د خدای خاطر وکړئ مه ځئ د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو د خدای د پیغمبر او که زه مرګ وینم چې مرګ له ځئ ګورئ ای زما سردارانو ما ستاسو رزق خوړلی ستاسو جامه مې اغوستې ده ستاسو روزي مې خوړلې ده نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم اقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېستل نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناست او د اسلام دعوت یې ورکړ که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم لیکن هغې ظالمانو م رټ جواب ورکړ او د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول کړ چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګورې د شپې م را روان دی دروازې م ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي په دې دشتو بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي ورځ م تېرېږي نو یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو د سهار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې وو دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه نو د اسمان هم دوی بند شو دی بیا اسمان ته نشو خطی دی که سرکش تیز هر قسم پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقت منی بعضې کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي د هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم دا خو ورو نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبی علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویله که راشئ دا چې موږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی دا خبرې دي
بس راله نبی علیہ السلام نه قرآن اورید او پیغمبر علیہ السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبی علیہ السلام ورته او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره. بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړ او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ. قرآن حکیم کې رب العالمین داغي بیان کوي هغه پیریانو متعلق و اصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. یو ډله مو درته راواړوله انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي اوسو پیریان درته مسلمانو هغې قرآن واورېده فلما حضروه قالوا انصتوا چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم که ولوا الى قومهم منذرین خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم ته مسلمانان شي. بل ځای راځي انا سمعنا قرآنا عجبا ای دې پیریانو خپل قوم ته وی موږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی ناشنا شی دی یهدي الى الرشد فآمنا به هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمۍ په نیغه لار باندې نو موږ په دې قرآن ایمان راوړو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل. پیریان لګیا شو هغې خپل دعوت شروع کړو د اسلام دعوت هلته روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو. چې هغې مسلمانان شو نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر وی زید څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نو وی بیا نو وی تا ته پته او یو ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي د هغه هم پرې رحم راغی نو نبی علیہ السلام ورته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه هغه خو ایمان قبول نه کړه وی راځئ زما په امان کې داخل شي اته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ دا ښه سړی دی رښتونی دی زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسوله که چې ما ته نقصان رسولي. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیہ السلام او فرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی کنه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتي پرېښي وو ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی خو افسوس چې هغه نشته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي ناغي ګوره چې څنګه نبی علیہ السلام لګیا دی محنت کوي دارنګې هغې هم محنت کوي ناغي خپل یو میټینګ کو خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ هغه میلمانه به پې یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې وونري که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس ورته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نوم چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې به ونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنۍ جوړوي وی نه به کېنم ورسره وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخته در دننه نه کېږي هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل چې هسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کېږي
دته به ذل قطنتین وي، قطن مالوچ ته ویل کېږي. ذل قطنتین د لقب مالوچ والا یو غوګونو کې مالوچ منډلی بیت الله نه تاویدم یا څنګه چې تاواده د خبرې رونړي. یو ځل مړه کې سوچو کو چې زه پاگل او لیوانه خو نه چې غوګونو مې ځل د مالوچ ډک کړی لری کدا مالوچ مخکته وغورځول او بیا مړه کې سوچو کو چې راشه دې الک لورشه خبرې ته وره د سبي وقوف او قمقل خنیما چې اسب اوا خبر وروړو په ما بجادو کېږي په ما با اثر کېږي. نو نه غوړل نبی رسول الله لا ایما وتوي چې دا خلق استا خلاف د ملمانه منې کوي څه چل دي جوړ کړي دي د سم مسلې دي جوړې کړي دي دومره د قوم دي دشمنان دي. په حضور پاک مبارک مسکی شو ماته وی چې د کم سیز د وجدي ماته جادوګر وای اته وره لګول کنه وایا وی قران شریف راته وره وی قسم دې چې قران می وریدا او خو دین دوی ما باندې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي. هغه توفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکاو دیو تاسو نبی رسول الله ته وی زبر سکو تاسو دلته مرګره به ډانګ براسري تور براسري وینا ماته خدای پاک د ډانګ چلولو توري چلولو حکم نه لیکلی. د خپل وطن ته اول ته خلکو ته د اسلام دعوت ورکاوه وی الته خلکو ته یو نخ قرآن راکړه یو دلیل خلاقه چې خلق نیومني چې ستاره طرف نه استازم. نو نبی علیہ السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیه خدای دې یو نخ ورکا. نو چې دا دعای سین وکړه نو تندین رڼا شروع شو لکه د بیټری په چاند رړې د تندین شروع شو. نو دی خو خوشاله چې زدا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې سمن دلال نو بیا وی چې دا رڼا خو مناسب نه خلک به وی چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او دا برګي مرض دې پیدا شو او دا خو دا برګي توبه دغه دی څه وته وای مغاو چمک دی. نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټي وی چا سره چابکی نو خدای هغه رڼا را د چابک تر منتقل کړه. نو چابک به لقاو لکه د بیټری غوندې رڼا به کول راغی قوم ته دعوت ورکړه. لیکن خپل د پلار نیکه دین پرې خودل څه اسانه خبره نه. شپږ وکاله اته کاله د خپل قوم کې تیر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک. نو یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته بیا د هغه وخت چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت کړو ومه هجرت کې دی نبی علیہ السلام لراغی وی د الله رسوله زما قوم دوست خیر وکړه چې خدای پاکي هلاک کړي ځکه زما په کلونو شو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کما نه خرا کړی د امو تخکار کوم او بیا زما قوم نه مسلمانېږي. نو نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاس اوچت کړ وی اللهم اهد دوسا وقت بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیره وته نکړه او خدای ټول دل تراوله زوی ما وته دعا وکړه خدای به قوم مسلمان کی. ټول مدینه منوره ته راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړ. نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه څوک رانشي او نبی علیہ السلام سره ملګرو نشي او نبی علیہ السلام دا مهنت کو چې د مکې د خلکو په غیبه باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکو چې خدای د بار خلک مسلمانان د حج مقوا او د اصل یو لسمه هجری و یو لسم نبوي و نبوت یو لسم کال د مدینه منوره یو شپږ کسان ملګری راغلي حج شپږ کسان او د مدینه له خلکو مدینه کې يهوديانو سره د مدینه د زور نوم یثرب او یثرب سره بیماری ته وي چې څو ګورل نه جوړه او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ بیلالو نو د مدینه په لفتو کې ولا بدبو یې په به به او به مال کېږي نه ویلې راځي بیا د نبی رسول الله په دعا باندې خدای پاک داغه د مرض او بیماری لري کړل او هغه بوله خدای برابر کړی. نو نبی رسول الله د نوم بدل کړي مدینه النبی نوم یې بدل کړی د پیغمبر مبارک خار نو چې مدینه منوره نوم دی دغه اصل دغه يهوديان اوسېدل او دا چې کوم د مدینه خپل خلک وته مونږ وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نه فرمانی وکړه یو لوی بندو د بارانیو بو یو ډیم او ډیم هغه بند خدای پاک راوښلو سیل العرب خدای راوښلو د یمن هغه ډیم چې کله وښلې دا غوبو او په دې غاړو باندې کم بوټي او باغونه هغه باغونه ټول شال شو باغونه لاله هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا لاله خلکو هجرتونه شروع کړل
نو یو دوه خاندانونه مدینې ته راغلل، یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی. د دوی خپل نوم ابن قیلاو. د دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا، نو د مدینه يهوديان خو پکې اوسېدل، هغې سره تعلقات به غمخادي وه، نو د مدینه يهوديانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي، دا صفت به وي، دا صفت به وي. لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي، یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې. او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه، نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی، ګورئ وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. وی هغه پیغمبر را روان دی، هغه سبب هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به ملګري کېږو، تاسو به بربادو. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي. نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج له راغلل، نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونشي او د خبرې څوک ونري. نو نبی علیه السلام هغه شپږ واړه راوستل. مینا کې یو غونډۍ وه، عقبه غونډۍ ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي، جمره عقبه، دې سره خوا کې یو غونډۍ وه. هغه غونډۍ څه موده وه، اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډۍ لر کړې ده، یا ختمه کړې ده. د هغې غونډۍ شاته دا شپږ کسان نبي علیه السلام ځان له کړل، وی لږ دې خوا ځان له شئ، ته تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغې ځان له شو، چې ځان له شو نبي علیه السلام علیه السلام دعوت ورکړ. هغې کې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبی علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل. هغې پوه شو، هغې ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي. ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دی، چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کوم دعوت وایي هغه خو د ده مونږ واورېده. هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان کړل. شپږ څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دا پکې مشر و. او څه نومونه درته نور هم ویم. اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی اللہ عنہ، قطبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، او حضرت جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی دی رضی اللہ عنہ. دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کړل. چې مسلمانان شو، نبی علیہ السلام ته په مکه کې د ما دشمنان ډېر زیات دي او تاسو ځای په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړئ. دوی لاړل، نو دوی اسلام دعوت شروع کړ. نو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړل. نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ دیو، 9 کسان یې ځان سره نور راوستل. او د هغې غونډۍ شاته نبی علیہ السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویمه او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. د هغې غونډۍ شاته د دې لم نبی علیہ السلام دعوت ورکړ. هغه 9 کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیہ السلام ندی مطالبه وکړه، وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي، خو که موږ لم یو قاري راکړه چې ماږ سره لاړ شي، یو عالم، یو مولانا صاحب چې موږ ورته وایو، یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره 2 صحابه ولېږل. یو په سترګو نابینا دی، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، یو هغه ورسره ولېږه، او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولېږه. وی زه دا دواړه به د سره او دوی چې ته کېنوې او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه. دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ګوره وروڼو، یو په سترګو ړوند دی، ړوند عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کړ د پیغمبر علیه السلام په حکم. یو ځل نبی علیہ السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو. د مکې د مشرکان یو څو سرداران د الغیب سازش کو، هغوی په خپل سازش شو نبی علیہ السلام سره کېناستل. یاره وایي موږ میټینګ وکړو، زموږ اسلام تړل کېږي، خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران، بلال دی او صہیب دی او دا خلک، نو ته دا ځان نه لرې کا، دا لرې کا. لکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی، دا لرې کا. نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان شو. دې مطلب دا چې موږ خاص اسلام نه راوړو، خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه. حضور پاک وینا
اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی په یو سب پکې نه وي خچ هغه پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته سوي وي خ یو ورځ دوی له مقرر کا یو ورځ موږ له مقرر کا نو کې دي چې موږ ستا قرآن وو او موږ مسلمانان شو نو نبی علیہ السلام دې طرف ته لګ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به دوی له ورکم چې دې زما د غریبانانو مرګرو سره په یو ځای نه کینی یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپل زړو مرګرو لا که خدای مسلمانان ته بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناشتي دا خبرې کولې چې د عبد الله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېد او نبی علیہ السلام ته یې د الله رسول علمني مما علمك الله تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مخایا ما ته سو خایا نو نبی علیہ السلام مبارک دی کې یو پټې تندې مبارک درون شو او کافر قوم تا وګوره کنه وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو دا وګوره د مجلس په ادب نه پويږي ته موږ سره خبرې کې او دې راغی زموږ خبرې کټ کړې موږ ځان مجلس کو زموږ مجلس یې خراب کو نو حضور پاک پدې نابینا صحابي لګي او پټې غمجن شو چې دې وخت ته سره راځي د خدای بنده التکینا دې سره فارغ شمه دا کافران دي دعوت ورکوم ته خدای مسلمانان کی دې وخت ته ولې راځي فورا قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیہ السلام ملامت کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وچ دالون دل راغي نو تا وته تندې مبارک را گونجي او تا ته مخ واړو وما يدريك لعله يزكى دی خو دې لراغلې دي تا ته پته نشته دی خو دې لراغلې دي چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي په پسې څنګه دی او يذكر فتنفعه الذكرى دی خود نصیحت قبل دې لراغلې دي او دا چې تعالی کوم تورات تو دی خدای دې بي خو باسي رکوا دا نه مسلمانېږي لرکوا نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی رسول الله تعالی ملامت یارو لګل قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روانو کنه نو حضور پاک بہت خپل زین پاسه ای مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي و هغه کس ته مبارکباد دی او هر کلی دی چې دا چا په حق کې خپل رب ملامت کړي دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی او سړی تور دی رنگ یو سړی ګډ دی یو سړی شل دی یو سړی معذور دی یو سړی لکه ایمان پروت دی قسم دې د ډېر ښکلو او خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې نه د خدای په نزد ډېر بهتر دی دا تفریقه اسلام نه کوي ایمان ته او دا دویم چې مصعب ابن عمر چې دی وسره ولېږه د مکې عجیبه زندگی وه د مکې داسې زندگی وه چې د به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولې چې نور پې ونه لګي او چې په اس به سورو نو یو اس به ته یخي طرف ته روانو د نوکر یو به ته ګس طرف ته روانو لکه دا اوس چې کوم پروټوکول بدی طریقه به ګرځېده او چې کله اسلام راوړو او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناستو دا مصعب ابن عمر تېرېده نو حضور پاک وجړل چې درته وکتل چا ورته د الله رسول ولې دی وجړل وې د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو دی اوسني ژوند ته ګورم د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چول او کم د نعمت ژوند به تېرو نور بل د په وجود نه لګیدا او یو جوړه به یو ځل چوله دوباره به نه چوله او چې موتو قتل نو جامو ته غټه غټه ټوټې لګېدلې او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو پزما کراخ کی شو بلوچت پرونه دا مصعب ابن عمر دی وسره ولېګا او زمارونو دا مصعب ابن عمر چې بیا کوم دی دې رښتیا په هوت کې شهید شوی دی په هوت کې پاجیبان انداز دی شهید شو د سره جنډه و د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاسې د جنډې ولا لاسې ته وو د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډې دی بل لاس کې ونیول نو کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاسې ته وو نو د فورا دی سینې سره دا خپل جنډه نه غکړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه د پزما کونه لګي نو هغه نظر واغښته په دې سینې وو او شهید دی نو د ظاهري شکل د پیغمبر علی السلام مبارک سره لګیدا نو شیطان چغه کړی د نبی رسول الله نو ما غښته وی غمر شو نو صحابه دې سره لګي حوصله خویدل
اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی، دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی، دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبو، یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهم جوړه سار او ماقام بدلوله او چوله به او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو اچو نو سر به ښکاره کېده او چې په سر به اچو نو خپې به ښکاره کېدې. نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسول څه ورسره وکړو؟ وی دا سر باندې ولا صادر واچوي او پخپو ولا د بروزه سرګړې واچوي. نو په دې حالت کې دفن شو. صحابو چې کومه قرباني کړې دي اسلام او ایمان لپاره، دا اسلام دغه صحابو په خوارو پورې مونږ ته را رسېدلی دی. نقشه وګورئ، ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي. تاریخ لږ وګورئ، نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک. دا خلک د نبی علیہ السلام نه تاو دی، دې خلکو قرباني ورکړي دي. نو دا دوه صحابه کرام نو سره مدینه منوره ته ولېږل، وی دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ. نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دی شو چې الته د اسلام کار شروع شو. صاحب د مدینه خلکو پراپګاندا جوړ کړ، هلکه د مکې نه څوک راغلي نوې دین خورای. اوس بس کې میټینګ وشو، خلک راجم شو د مدینه چې څومره سرمایه‌دارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول له سیل راجم شو. هلکه دوه کسه راغلي د مکې نه او نوې دین خورای. کوم ځای دی راځي؟ د اسد ابن زراره په کور کې دی راځي. هلکه دا شړل غواړي. اسید ابن حذیر دی پاسه دی نوجوان مړوي تاسو میټینګونه څه لکوي؟ خو که تاسو اتفاق ما سره نو یو کار کولی شم. وی څه به وکړې؟ وی زه به ورشم اسد ابن زراره ته ویم زراره ته چې دا سړي وشړه د مکې والا، او که نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو د خلاف به لشکر وباسو. قوم ټول وی ډېره ښه ده ورځه پې. اسید ابن حذیر ورغی، اسد ابن زراره ته دروازه وواله، دی ملګری دوست دی ولا راووته. ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوي دین خورول غواړي او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دی او زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کم خلک کې دی راوستی دی او که دا نه لر کې ګورې قوم د مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم د قوم مدد به کوم. پې مې کړې. حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې؟ راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره. نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویې شړه ځه. نو که خبرې د خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولې شي؟ هغه ویره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده. ورسره دننه شو. کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته دلته غوندې خبرې واوروه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ. اسید ابن حذیر رضی الله عنه تصور وی دا زمون کتاب دی د هدایت کړه، زمون په پیغمبر خدای نازل کړی دی کنه. وی ستاسو دین څه نوم دی؟ په اسلام. وی دین خشته خبرې خو بل نشته. وی ستاسو په دین کې به څنګه داخل شم؟ وی خو یو دوه ټکي به وي داخل بشي کنه. اسید ابن حذیر کلمه شهادت یو خدای مسلمان لا قوم لقوم خو پته مې چې ودرید یا لکه یا خو خلق یا او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دي چې د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګری شوم. خدایا ته لېږلې مسله او ته د هغې خپله ښکار شوې. دا څه دې وکړل؟ نوجوان وې پوه نه شوې که نه هلک وې دوکې کړې. سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی. پاڅېد وی تاسو هم ما منئ چې زه مشر یم؟ او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دي دا زما د ترور زوی دی، زه ورځم زه پې یم، لاول زما حق دی. او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شله خو ټیک ته، که پوه نه شو نو زما را ترور زوی دی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم. هغې ډېره ښه دی ورغی چې ورغی د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی. دا دې څوک راوستي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دی خبرې اترې کوي او خراب دین دی پلار نیکه ته زمونږ بد وایي. دا لرې کوه د قوم مقابله نه شي کولی او زه دې د ترور زوی یم ګورې زه هم د سره نه شم ودرېږي قوم سره به ودرېږم. او ته څه وایي بیا؟ وایي ترور زویه دا میندې خویندې دی. وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې لخه پکېږي د مټې یې ونیسه تې وشړه. وایي ډېره ښه چې ورغی همغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته قرآن کې خو اثرات شته که هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو. چې تلاوت یې شروع کړو
نو سعد ابن معاذ اخو مشه سپینګر پوه شو وی دا څه شی دی ناشنا خبرې واورېد داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې ډېرې ښکلې خبرې خو نشته نه ما دا خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وی دا خو ډېرې ښې دي ستاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دې د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وی ښه وی دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګری کېږم هغه کلمه شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لاړ قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغی اوس قوم ته وایي قومه یو خبره راته کوم زه څنګه سړی وی ته زموږ مشر یې وی نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا عمره هوښیار زموږ مشر یم ته مشر لیونی وي څه وی که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کلکوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پې ورځو وی صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بلکل چې زه څه ویم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې اړې رښتونې خلک دی رښتیا دینې دی او دا کم پیغمبر چې دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل د هغې مدرسې برکت پوټېری مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسکل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاد دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خو ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بالکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج ته راتلل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال خو پټ نور چاته غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کړي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلي دي او ته راشه د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورله دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وی موږ سره مدینې ته لاړ شو دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي په ملګرو د لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده هر کور کې یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی هغه خوروارو هی د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دې کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورساو نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کو ځان خبر کې هغې ورته ویل ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته کړه د خپې ته څوک ازغیم را نږدې کړي ته مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ له را نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړه خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه اوله او ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او پرشتونی دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعہ به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپل راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه